ذات بینکم دغه ټکی نه واضح کوي خبره ته پام ستا کنهستا سله وکي ذات بینکم چرته وکي بل ما بینس کې نو اشرف غنی غریب چې وی چې راس افغانستان کې زما سره وکه په کم ولایت کې کینیا په کم ځای کې کینیا په کم بغرب په کم لوړه کم جوړه کې زړه سره کینم هغه په قطر کې ناس یا د پوتین سره ناس یا پاکستان کې ناس یا د عربانو سره ناس خبره په قران شریف د اشرف غنی د برابر ده کده ملایان د برابر ده د چا د خبره برابر ده ورته دي آیات سره د خبره برابر ده خبره تم پام څه کنهستا علاوه ذات بینکم خپل ما بینس کې وکړه وس دغه ټکی ملایانو د زر ملایانو نه دی واضح کړی چې طالبانو ته وایي تاسو غلط چې په قطر کې ناس یې سال تاسو لکوي تاسو غلط چې چرته ناس یې د پوتین سره یا د امریکا سره پاکستان سره الله وایي خپل ما بینس کې وکړه زمونږ ملک افغانستان دی خاور لرو غرونه لرو سړی لرو دلته سره کېنی تاسو هم سړی اس کام سړی خبرې ته پام شته کنه اوس په دغه ټکی کې چې واضح کړي نه ده دا غلطي د اشرف غنی ده که د ملایانو ده د مفتیانو ده د چا ده مفتیانو دلته غټه غلطي کړې ده تاسو دې سرت کې راواړو یو شپېته لمبر آیات بل چې لمځي په دې سرت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده په افغانستان باندې د امریکایانو د نظامی یرغل سره یوځای د امریکایانو ګوډاګیانو فکری یرغل وکړو په ټول افغانستان او خصوصا په جلال آباد کې زیاته استفاده د دې پنځپیریانو د وابیانو نه وکړه ځکه چې د دین په تحریف وابیان او پنځپیریان ډېر ښه پوهیږي د قرآن آیتونه په خپلو مخالفینو ډېر په جرأت ور تطبیق کوي په تیر رمضان کې یو دوه ډلې د پنځپیریانو وي ټول قرآن یو د بل په خلاف تلاوت کړو خلاصه دا چې په دغو صلیبي ملایانو کې یو دغه مولا عبدالهادي قندهاري پنځپیریم دی چې د امریکایانو د یرغل سره یوځای دی جلال آباد ته راغلو دغه پنځپیري 18 کاله امریکایانو ته جاسوسي او خدمت وکړو 18 کاله د امریکایانو په لاس د مسلمانانو د وژلو فتوی ورکړي اوس چې امریکا په ګونډو شوه نو اوس د امریکایانو دپاره د صلح آیتونه تلاوت کوي او په قرآن کې تحریف کوي او بیا د ډالرو او د زدي زري گاډو ذکر کوي الله پاک فرمای یهود او نصارا تر هغې پورستانه نه راضي کیږي تر څو چې ته ورسره یهودي یا عیسوي نشي نو 18 کاله خدمت وکړو لیکن په ډالرو موړ نشو او زدي زري گاډې ورته الله پاک ورنه کړو نو زدي زري گاډې ته شوق شوی دی د دې شوق دپاره د قرآن آیتونو کې تحریف کوي زه اول ستاسو په خدمت کې د علمی حیثیت ذکر کوم او بیا د په قرآن کې معنوي تحریفات بیانوم د علمی حیثیت دا دی چې دا فتوی ته فتوه وي دارنګې لیلوون السنتهم د دې په ځای دا داسې وي لیلوون السنتهم د اطیع الله ورسوله په ځای و اطیع الله ورسول وي د لفریقا په ځای لفریقا وي دارنګې و اصلحو متعدد معنی د اصلاح وکئ و اصلحو ذات بینکم اصلاح وکئ د هغې حال چې په مابین ستاسو کې دی مفعول به مقدر دی او د ترجمه په معنا کې لازمی کوي صلح وکئ د اصلحو معنا کوي صلح وکئ دارنګې صلح صیغه د ماضي ده یعنی صلح یې کړې وه او د په معنا کې وایي چې صلح وکئ د صلح معنا کوي صلح وکئ او دارنګې د اصلاح دپاره په دې آیات کې تقوا او اطاعت شرط ګرځوي فاتقوا الله او دا شرط کوي دپاره د واصلحو دارنګې و اطیع الله ورسوله دام ورته شرط ګرځوي حالان کې دا یو په بل عطف دی فاتقوا الله معطوف علیه دی واصلحوا ذات بینکم ورباندې یو معطوف دی و اطیع الله ورسوله دا ورباندې بل معطوف دی او ان کنتم مؤمنین شرط وروسته ذکر شوی دی د دې تعلق بیا د دې درې واړو اوامرو سره دی نو ان کنتم مؤمنین شرط وروسته بیانیږي دا خو د علمی حیثیتو او د زدي زري گاډو او د ډالرو دپاره د الله په کتاب کې داسې تحریف کوي چې هغه آیات کریمه چې د مؤمنانو په باره کې نازل شوی دی د ترېنه امریکایان او د امریکایانو همکاران مرادی ګوره دا آیات کریمه چې دی دا د بدر په غزوه کې د مسلمانانو په مابین کې لږ اختلاف راغلو د بدر مجاهدین 3 ډلې شوي
یو ډله د کافرو پسې و، کافران تعقیبول. دویمه ډله د پیغمبر علیه السلام د حفاظت دپاره ولاړه وه، او دریمې ډلې د غنیمت مال را جمع کولو. بیا د دوی په مابین کې لږ اختلاف راغلو چې دا د غنیمت حق د چا دی. نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې فاتقوا الله، د الله پاک نه وویریږئ، د غنیمت په باب کې اختلاف مه کوئ. واصلحوا ذات بینکم، او اصلاح وکئ د هغه حال چې په مابین ستاسو کې دی. واطیعوا الله ورسوله، او د الله او د الله د پیغمبر خبره ومنئ، خصوصا د دې غنیمتونو په باب کې. ان کنتم مؤمنین، کچرته تاسو کامل مؤمنان یئ. او یا ان په معنا د ایز دی، ځکه د صحابه کرامو په ایمان کې شک او تردید نه و، ځکه چې تاسو مؤمنان یئ. نو دا آیات د مسلمانانو په باره کې دی. دا د بینکم ضمیر چې دی دا مؤمنانو ته راجع دی، دا امریکایانو ته نه دی راجع. کله چې د دوو مسلمانانو په مابین کې لانجه او خفګان یا اختلاف راشي، نو الله پاک حکم کوي چې ای مؤمنانو په خپل منځ کې د اختلاف ختم کړئ. نو دا آیات د بدر د صحابو او د هغوی نه وروسته بیا د مؤمنانو په باره کې دی. بینکم ضمیر مؤمنانو ته راجع دی. او دا پنجپیرې صلیبي مولا، دا ترېنه امریکایان او د امریکایانو همکاران مرادی. صلیبي صاحب او پنجپیریا د افغانستان مسئله د امریکایانو او د مجاهدینو په مابین کې جنگ دی، د کافرانو د مؤمنانو په مابین کې جنگ دی. خو یو څه بې غیرتان د نیویارک او د واشنګټن ساتونکي هغه د امریکایانو همکاران دي. امریکایان او همکاران ته څرنګه په بینکم کې داخله؟ بینکم ضمیر خو مؤمنانو ته راجع دی. زه د دې ډالري چې 18 کاله د امریکایانو خدمت وکړو، لیکن زه د زری ګاډ باندې ارمان ونه وتلو، او بیا زه د زری ګاډ یادی. زه د دنه یو څو پوښتنې کوم. اوله پوښتنه دته زه د فتاوا الکاملی عبارت وایم. دا الفتاوا الکاملیه د معتمده فتاوا ده، صرف عبارت درته وایم، او بیا د دنه پوښتنه کوم چې د دې عبارت نه څه را فهمیږي. سئلت عن بلدة استولى عليها الكفار، الفتاوى الكاملية صفحة 250 ده. سئلت عن بلدة، زمانه د اغه خار په باره کې تپوسو شو، لکه نن سبا افغانستان. استولى عليها الكفار، چې په هغې باندې کافرانو غلبه وکړه، لکه نن سبا په افغانستان باندې امریکایانو غلبه او یرغل کړی دی. وتمکنوا منها، او د مسلمانانو خاري ونیولو. فانضم الیهم بعض القبائل والعشائر، بیا د دې کافرانو حربیانو لکه د امریکایانو سره یوځای شو بعضې قبایل، بېغیرته قبایل، او بعضې عشایر. وصاروا یقاتلون معهم المسلمین، او دغه افغانان، دغه قبایل او عشایر چې دوی ځانونو ته مسلمانان وایي، دوی وګرځېده. یقاتلون، دوی جنګیږي، معهم په معیت د دې امریکایانو د دې کافرانو کې، المسلمین د مسلمانانو سره. د امریکایانو درویشي، د امریکایانو ټوپک، د امریکایانو ټانګ او د امریکایانو په باډیګاټۍ کې د مجاهدینو په خلاف جنگیږي. وینهبون مالهم، او د مسلمانانو مالونه لوټ کوي. وینصحون الکفار، او کافرانو ته خیرخواهي کوي. ویعینونهم، او د کافرانو سره کومک کوي. علی اذی المسلمین، په ضرر د مسلمانانو. امریکایانو ته مسلمانان خی جاسوسي ورته کوي، چاپی پی غرزی. مسلمانان د امریکایانو د پاره شهیدانی وړاندې وروسته تینه هم دوی رواني. فکانو اشد ضررا علی المسلمین، نو دغه افغانان او دا د امریکایانو همکاران، یوازې افغانان نه، د هر ملک چې وي خو چې د امریکایانو همکاري. فکانو اشد ضررا علی المسلمین، دوی په ضرر کې د مسلمانانو ته ډیر زیات ضررناک دي من الکفار، د دې امریکایانو نه. امریکایانو ته مجاهدین څه معلوم دي، او علما ورته څه معلوم دي، حافظان ورته څه معلوم دي، خو هم دوی ورته جاسوسي کوي. نو د امریکایانو په نسبت دا ډیر ضرر رسوي. فما الحکم فیهم وهذا حالهم، نو د دوی حکم څه دی؟ د دې اشرف غانیانو، د دې کرزیانو، د دې مشرف او د دې وغیره چې د امریکایانو سره همکاري کړې ده، او د دوی حال دا دی. نو وروسته فرمایي والظاهر ان حکم هؤلاء حکم اهل الدار الحرب، ظاهر دا ده چې دغه امریکایانو د همکارانو لکه دغه پنجپیری عبدالهادي قندهاري مولا یو پکې دیم دی، د حکم ان حکم هؤلاء، حکم د دوی چې دا د امریکایانو همکاران دي، حکم اهل الدار الحرب،
د دوی حکم د اهل د دارالحرب دی، یعنی د دوی حکم د امریکایانو دی فی قتلهم په وژلو کې و اخذ مالهم او د دوی د مالونو په لوټ کولو کې. واما اولادهم فلا يقتلون ولا يكونون فيئا. دا فتاوى الكاملية 250 نمبر صفحة اگورا. دا عبارت بیا درته وایم. سئلت عن بلدة استولى عليها الكفار وتمكنوا منها. کافرانو په یو ملک حمله وکړه او دا ملک گرفتار کړو، بیا د دې ملک بعضی بېغیرتان ورسره همکاران شو. وسوارو یقاتلون معهم المسلمین، دوی د کافرانو په معیت کې د مسلمانانو په خلاف جنگیږي. وینهبون مالهم وینصحون الكفار ويعينونهم، د مسلمانانو مالونه د امریکایانو سره یو ځای لوټ کوي، د امریکایانو خیرخواهي کوي او د هغوی سره امداد کوي. د دوی ضرر مسلمانانو ته د کافرانو نه زیات وي. نو د دوی حکم څه دی؟ نو فرمایي والظاهر ان حکم هؤلاء حکم اهل دار الحرب، د دوی حکم د کافرانو دی. نو ګوره دا آیات کریمه د کافرانو د همکارانو په باره کې نه دی، بلکې دا آیات کریمه د مؤمنانو په باره کې دی. دویمه پوښتنه زه د قندهاري پنجپیري ته وایم چې د دې آیات څه معنا ده. وروسته الله پاک فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه، د دوی سره وجنګیږئ تر دې چې فتنه ختمه شي. نو آیا دیموکراسي او جمهوریت فتنه ده او کنه؟ آیا د امریکایانو باډیګاټي او غلامي فتنه ده او کنه؟ آیا د امریکایانو د پاره خپل افغانان وژل فتنه ده او کنه؟ په اسلامی ملک د کافرانو یرغل او اشغال فتنه ده او کنه؟ د امریکایانو د پاره خپل افغانان وژل فتنه ده او کنه؟ آیا د امریکایانو د سپیو په شان د امریکایانو نه مخکې د افغانانو په کورونو ورننوتل فتنه ده او کنه؟ آیا د امریکایانو په اصلحو د امریکایانو د پاره مدرسې او مساجد بمبارول فتنه ده او کنه ده؟ نو که فتنه وي نو پوښتنه دا ده چې اول به فتنه ختمیږي او که اول به صلح کیږي؟ په دې آیات به عمل کیږي چې واصلحوا ذات بینکم، او که په دې آیات چې وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اخیری خبره دا درته کوم چې صلح خو د هغه چا سره کیږي چې د چا سره جنگ وي، او جنگ د امریکایانو سره ده. نو صلح د امریکایانو سره پکار ده، او صلح هم داسې چې دوی به خپل شکست مني، اسلامي ملک به پریدي. اشرف غنی بیچاره خو د امریکایانو عسکر دی، په بګرام کې عملا د امریکایانو د عسکرو په صف کې ولاړو. صلح د عسکر سره کیږي او که د بادار او د مالک سره کیږي؟